تعلیم ولې نو کړی؟ مشران بیکاره وو، افغان په خپله سروله په موږ هم سرولې. زموږ د پلار د وختونه موږ سره دی یو ځای دی، یو شیر افسر خان او یو چې کوم دی شیر زمین خان، موږ ورته په مجنون باندې مشهور دی. موږ د زیدي یو. او نوم هم څه دی؟ نوم شیر زمین. او د څومره وخت نه تاسو دغه د لاس او د دا 15 کاله به کېږي. او 15 کاله مخکې تاسو کار کو، هغه وخت او په اوس وخت کې څه فرق وینئ؟ ډېر فرق ته پکې. اوس پکې کار خراب دی. مخکې کار خو اوس کار روان دی. مخکې به مو اندازتاً د ورځې څومره روپۍ ګټلې او اوس؟ اوس 800 به ګټلې، اوس نه کېږي، اوس کار خراب دی. ولې دا کار خراب شو؟ او رشکې مشکې راوتې وو، ګراني م راځي ډېره. د بازار دغه نه مخکې ښه، اوس خراب دی. نو ټول خلک چې غیبات یې جدان 100 روپۍ. 100 روپۍ؟ نو رکشو والا خو ډېرې زیاتې پیسې اخلي. او که نه هغه یادي که نه رکشو والا دي. رکشو والا څومره اخلي؟ هغه 400-500 والی. پنجاب کې دغه ما کې ملاویږي، سرګودي غاړه ته، ګوندلو غاړه ته، کته اچاکوال پله، پیډي کیف. او د دې قیمت څومره دی؟ د دې 50,000 شپېته زره. ساتنې ګران دي، غنم ډېر ګران شوي دي، بوس هم ګران دي. اوس کار ګران دی. مخکې ګزاره کېده، اوس کار ګران دی. او په د خلکو دغه درته څنګه خلک درته داسې څه بد خو نه ګوري ګینې چې دا کاکا دی او خره چلوي او لارې نه اخوا شا؟ د خلکو رویه سره څنګه وي؟ نه خلک ښه دی، ګزاره کوي. وا به مزدوري کوله در کومو کومو علاقو بدلئ؟ د پنجپیر ته، کونډې ته، کړي ته، کالا دره. اوس کلي کې ګرځو، اوس صرف کلي کې، صرف کلي کې. صحیح. که نه دا د وړکوال نه شروع کړی دی را داسې ډوره هم. صحیح. او تعلیم مو کړی دی؟ نه نه دی کړی. تعلیم مو ولې نو کړی؟ تعلیم بس د مشران نه خراب یو. او که نه نو تعلیم سکولونه نو که نه؟ سکولونه وو خو مشران بیکاره وو، افغان په خپله سروله په موږ هم سرولې. اوس تاسو په خپل بچو یا ارواګانو خوريونو باندې تعلیمونه؟ او کړی دی. څنګه مطلب؟ کړی دی تعلیم یې کړی دی، اقرار. هغه یې باندې تعلیمونه کوي؟ هغه یو تعلیم څومره ضروري ګڼئ چې وړوکی پیدا شي چې تعلیم ورله پکار دی؟ او که نه تعلیم ورله پکار دی که نه. مطلب خلکو ته څه ویل غواړئ چې په خپلو بچو تعلیمونه؟ تعلیم خو ښه شی دی. ما نوم شوکت علي دی، د پلار نوم مې فضل قدیم دی. دا کاروبار چې دی کم سے کم د 40-45 سال زموږ پلار کړی دی، والد صاحب، او 25 سال تقریبا موږ وکړ. کم سے کم دا د 70 کالو زوړ کاروبار دی. سره شوه، سیمټ شو، او دا دوايان شو، تخمونه وغیره چې کوم دي راټول موږ خرڅ کړو. چې کوم ځای زموږ د پلار د وختونه دي، موږ خو له هغه وخت واړو 10-12 کالو به وو چې دی موږ وینو. بس زموږ پلار او دغه خو ته لاړل ترونه چې کوم وفات شو، دی له هغه خیره سره ژوند دي، خدای دې ولې ژوند د صحت ورکړي. او یا کاله وشو چې دا لکه چې زموږ کاروبار دغه دی، او زموږ د پلار د وختونه موږ سره دی یو ځای دی، یو شیر افسر خان او یو چې کوم دی شیر زمین خان، موږ ورته په مجنون باندې مشهور دی. دی څه وخت راوتو نه وه، خو دا ګاډی ماډی نه وي، ټول خلکو به دی ته بس انتظار کولو، او مالونه به دی خلکو له بس کورونو ته وړل. اوس خو دا لوډرې راووتې دي، د لاسو دا ګاډی دي، بس پاره یو څیز باندې وخت سره لږ فرق ګرځېږي. بس رزق خو الله ورکوي، نو بس د هغه ګزاره متعلق دغه پکې روان دی، کار روان دی.